یو چا پوښتنه کړې ده که چېرته بچی نه د مور پلار سره ستړي مشي کوي او د ستړي مشي په وخت کې د هغې لاسونه ښکلې ده ښکلولی شي که نه. دویمه دا که د ستړي مشي په وخت کې د خپل مور پلار بچي ته د هغه سر ښکلول غواړي نو په دې باندې سر داسې راښکته کړي، آیا دا کار جایز دی که جایز نه دی؟ د اولې خبرې جواب دا دی چې ماشوم یا زوی یا لور کولی شي د خپل مور پلار لاسونه په ستړي مشي کې ښکل کړي او دا عمل ثابت دی، صحابه کرامو هم ثابت دی، بالکل کولی شي. د خپل مور پلار لاسونه ښکول دی کې اجر دی، دی کې ثواب دی. د خپل مور پلار لاسونه ښکلول، د خپل مشر لاسونه ښکلول، د خپل استاد لاسونه ښکلول، تر دې چې د یو بل دیندار انسان چې د هغه لاسونه ښکلولی شي د دیندارۍ د وجې نه او د نیکعملۍ د وجې نه، نو دا بالکل جایز دی او په دې کې اجر او ثواب دی. همدقسې چې کله مور پلار خپل بچی په سر باندې ښکلول غواړي، دا شفقت دی، د مینې هغې سره محبت دی، دا اجر دی. ځکه چې رب العالمین داسې قانون مقرر کړی دی چې کشران به د مشرانو قدر او احترام کوي او مشران به په دې کشرانو باندې شفقت کوي، هغه سره به نرمي به کوي، خفه کېږي به په دې باندې. نو که یو مشر لکه مور پلار همدارنګه خپل تره ماما نیکه هغوی خپل کشرانو باندې شفقت کوي او د هغه سر نه موچې اخلي، نو دې کې به سر راښکته کړي، دې کې هېڅ مشکل نشته دی. ځکه دې کې سر ښکته کولو کې د هغې تعظیم مقصد نه دی، بلکې د سر ښکته کولو کې د هغه سر نه مثلا موچې اخیستل دي، سر ښکلول دي. په دې مثال به دی یو انسان د هغه څپلۍ په پښو کوي نو خامخا به سر راښکته کوي. دې وخت کې سر ښکته کول د هغه ضرورت دی، ځکه چې څپلۍ په پښو کول غواړي، بوټان مثلا تړل غواړي، یو داسې یو کار کوي هغې پسې لاس ښکته کوي، نو خامخا به سر ښکته کېږي. نو په دې ځای کې هم دغه مشران چې دي د خپلو کشرانو سر ښکلول غواړي، نو چې سر ښکلول غواړي نو هغې دپاره به سر ښکته کېږي. نو دغه ښکته کولو کې اصل کې دغه ښکلول مقصود دي او نور تعظیم او انحناء په دې کې مقصود نه دی. او دا قانون دی انما الاعمال بالنیات، رب العالمین د نیتونو مطابق فیصلې کوي. نو بل چاته سر ښکته کول احتراما دا منې دي، خو لیکن که یو څوک سر ښکته کوي په دې نیت باندې چې مثلا داسې لاندې لګی د خپل څپلۍ جوړوي، یو شی لاندې نه راخلي، یا مثلا خپل بچی ښکلی لږ غټیټ دی، نو دغه انحناء کول دا بیل مقصد دی، سر ښکته کول دی که اصل کې بیله اراده ده. نو په دې ځای کې سر ښکته کول جایز دي او دې کې دا مقصود نه دی، مقصود په دې کې هغه د خپل بچی او د خپل کشر ښکلول دي.